مصور یم خبرې یو تصویر جوړول غواړم دا تصویر به عجیبه وي دا تصویر به د کمال وي دې تصویر کې به یو خو وي چې سور رنګ به پکې زیات وي هغه ځکه چې زه غواړم هر دیوال په وینو سور شي هر سړک په وینو سور شي هر لار کې وینه توی شي هر بازار کې وینه توی شي هر جومات په وینو سور شي په دې کاڼو په دې ونو پورې ویني په دې غنو پورې ویني په دې کاڼو پورې ویني حیوانانو پورې ویني انسانانو پورې ویني په دې ونو پورې ویني په دې کاڼو پورې ویني په دې کاڼو پورې ویني حیوانانو پورې ویني انسانانو پورې ویني دې تصویر کې به حجره وي په حجره کې به کسان په غوږونو به کاڼه وي دوی به حق خبره نه اوري د دوی خولې ته مطالعې وي تصویر کې به حجره وي په حجره کې به کسان وي په غوږونو به کاڼه وي دوی به حق خبره نه اوري په غوږونو به کاڼه وي دوی به حق خبره نه اوري د دوی خولې ته مطالعه وي خولې ته به تاله وي دوی به ټول وي دې کیسو ته د خانانو قصیدو ته فلاني خان ډېر ښه سړی دی خان ډېر ښه سړی دی فلاني خان دې زنده باد وي ډېنګري خان ډېر ښه سړی دی خان ډېر ښه سړی دی فلاني خان دې زنده باد وي ډېنګري خان دې زنده باد وي بس د سر درد ختمومه دا خبره راغونډومه دې حجره کې چې کسان وي دا ذهني به غلامان وي په نامه به شاعران وي دا به ټول منافقان وي په نامه به شاعران وي دا به ټول منافقان وي د تصویر کې په سړک به باوردي سړی ولاړ وي د تصویر کې په سړک به باوردي سړی ولاړ وي اصلیت په د دوی دا وي دا به دوه مخیزه ډول وي اصلیت په دې دا وي دا به دوه مخیزه ډول وي یو غریب له بدمعاش وي یو غریب له ظالم وي یو غریب له جابر وي یو غریب له زمری وي بیا که دویم مخې راسپړي یو سړي ته به نوکر وي یو سړي ته به غلام وي یو سړي ته به ټیټېږي یو سړی به دوی له خولې وي د تصویر چهره به دا وي د تصویر کمال به دا وي د تصویر چهره به دا وي د تصویر کمال به دا وي پښتانه به جاهلان وي پښتانه به بېوقوف وي پښتانه به نوکران وي پښتانه به غلامان وي باچاهان به کارغان وي پنجابیان به ازمریان دې تصویر کې به بازار وي باچاهان به کارغان پنجابیان به ازمریان وي دې تصویر کې به بازار وي په بازار کې به غوغا وي هر طرف ته به جړا وي میاس کې سرور به بلیږي د لوګو به دمدوکا وي د چا سر به وي هوا کې د چا خپې به وي هوا کې هوا به غوښې غوښې به وي هوا کې د چا سر به وي هوا کې د چا خپې به وي هوا کې وي هوا به غوښې لوپټې به وي هوا کې جنکۍ به وي سرتورې زنانه به وي کپړو وي او دا مصور به حسرت وي سوچ کوي چې خدای دا د کومې کربلا دی غټ به لیک وي دا تصویر د پښتونخوا غټ به لیک وي دا تصویر ډېر